یو قوم هغه بلوچان چې دوی د پاکستان دغه وجود ونه منلو. بلوچان ته هر نوع حق ورکړي بلوچان شاته نه ځي. د بلوچستان خلک ویل کېږي چې په ډیر زیات ابتدایي حالت کې ژوند کوي. څه کو ورور په ورور وسلو. پنجاب دلته لوی راسره وروړي. بلوچستان تر اوسه پورې د دې جوګه نه و چې دغسې اقدام وکړي. دوی پوست د پاکستان نوم اسې پلاستیکي زمری جوړ کړی و، پلاستیکي پړانګ ته جوړ کړی و. د پاکستان دغسې چلند د حالت نور کوم خواته څوک بهر ته لاره پیدا کوي؟ چا په ګټه تمامېږي دا بلوچستان که ازادي اخلي؟ د ټوله منطقې ګټه د دې کې د دې قومونو نه بغیر پاکستان یا پنجاب څه لري؟ هدف د ازادۍ باید موږ ټول متحد سو، ټول قومونه باید متحد سي. د بلوچستان ټول سیاسي احزاب باید متحد سي، یو محور لاندې وسو. د پاکستان پوځ څومره چلین شو د دې پیښې سره؟ واقعا ټول بلوچستان د بلوچانو د غورځنګ لاس ته راغی. هغه وخت کولی دغه هېوادونه وایي چې موږ دا هېواد په رسمیت پېژنو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. په نن بحث کې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي غورځنګ په وروستي اقدام باندې غږیږو. د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ د څه دپاره مبارزې کړي؟ څومره کلونه یې مبارزې کړي دي او څه غواړي؟ د دوی مبارزو ته کوم رنګونه ورکول شوي دي، کوم نومونه ورکول شوي دي، په کومو نومونو باندې د بلوچانو سره عکس العمل شوی، د دوی سره څه ډول چلند شوی دی؟ دا ټول ټکي دي چې په نن بحث کې په د نظامی کارپو ښاغلي جنرال صاحب کامران امان سره خبرې کوو. کامران صاحب سټډیو ته ښه راغلاست. درته وایم مننه. زما هم سلامونه، نیکې هیلې استاد صاحب تاسو ته، تخنیکي همکاران ته، ستاسو د برنامې لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. امان صاحب څرنګه چې مو ولیدل تېره ورځ د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ یا بلوچانو په ټوله کې دوی بالاخره په یو لوی اقدام لاس پورې کو. د دې نه وړاندې بلوچانو ته مختلف نومونه ورکول شوي دي، د ترهګرو ډلو نومونه وړاندیزونه هم شوي، په نړیوالو سټیجونو باندې هم داسې غوښتنې شوي دي چې بلوچان د یوه ترهګرې ډلې په توګه باندې وپېژندل شي، په داسې حال کې چې بلوچان یو لوی جمعیت دی او دوی د همغه لومړیو نه چې کله پاکستان ایجاد شو، دوی د پاکستان وجود په دغه ډول باندې، په څه ډول باندې چې انګریز غوښتلو، یو قوم هغه بلوچانو چې دوی د پاکستان دغه وجود ونه منلو او د پښتنو سره د یووالي یوه ورځ چې تر اوس ورځو پورې په افغانستان کې لمانځل کېدله، د بلوچانو د پښتنو د یووالي ورځ چې دا د ازادۍ په خاطر باندې وه، دا د دوی د ازادۍ د غوښتنې په خاطر باندې وه. د بلوچانو مبارزو نه که راپیل کړي، د بلوچانو مبارزې څه ډول وي؟ که هغه د اکبر بګټي مبارزې وي، که هغه د برمداغ بګټي وي، په لسیزو مبارزې وي چې بالاخره دې ځای ته رارسېږي. د بلوچانو د مبارزو هدف څومره سپېڅلی و، د دوی د مبارزو رنګ څه ډول و او د دوی هغه اصل غوښتنې څه وي؟ استاد صاحب کله چې پاکستان جوړ شو په نامه د یو اسلامي هېواد او هغه داخلي جګړې د مذهبي جګړې څه په هند کې انګلیسانو د هغوی په لارښوونې سیکهان د هندوانو سره، هندوانو د مسلمانانو سره واچول. کله چې انګلیس امپراتوري مخ په ماتېدو وه په هند کې، نو وتل د دې وخت کې دا کار یې وکړ چې د همکاري دغه وخت د حکومت چې خپله ګاندي په راس کې وه. حتی یو سوال یې ترې کړی و ګاندي نه، جنرال د انګلیس، چې ته غواړې د ښه شو بیا به د افغانستان ګاونډی سي، دا به څه کوې؟ ده ورته وویل چې والا زه هم په دې تشویش کې یم. وایي نه غواړې چې افغانستان له ګاونډیتوب نه لرې سې؟ وایي ولې نه غواړم؟ پس هغه سازماندهي شروع شو د انګلیس لخوا د مسلمانانو وژل په مسجدونو کې او په کورونو کې، کورونو ته ور اچول، مځکې په زور غصبول. هغه وخت دا د انګلیس یو پلان لوی جوړ شو چې باید دی دلته یو مغرضه منطقه د خپل د قومندې لاندې جوړه کړي. چې نن په ساده ژبه ووایو چې نن یو نظامي اډه دی انګلیسو د امریکا ګرځېدلې ده په دا ټول د تاریخ د ایجاد نه. دغه مسلمانان راوستل، هغه وخت کې مسلمانان ټول خوشحاله چې بل اسلامي هېواد جوړ شو او د هند د سیاستونو د اسلام وژنې د هندوانو سیکهانو لخوا د رښتیا چې ټول مسلمانان ډېر په تشویش کې وو. نو کله چې دغه خاوره جدا شوه او دغه په نامه د پاکستان یې جوړ کړ،
اصلا په 1909 کال کې د پاکستان نوم انتخاب شو په 1909 کال کې یعنی دوی مخکې د ټولو مسایلو نه ورته آمادګي نیولې وه دې موضوع ته نو که پاکستان ایجاد شو بس د افغانستان خاوره په هغه شکل ونیول شوه بلوچان هم دې کې راغلل سندیان هم دې کې راغلل او خپله هغه مسلمانان چې په هند کې هغه را انتقال شو او دې خوا نه سکان له پنجابه ووتل دا پنجاب کې مطلق سکان اوسېدل دا ووتل هلته لاړو مسلمانان دوی په جګړه د مسلمانانو مځکې چې په هند کې پاتې شولې مختلفو ولایتو کې دا سکان د پنجاب سیمې د اوسني پاکستان نه هلته انتقال کړل هغه وخت کې د افغانستان حکومت کله چې پاکستان حکومت جوړ شو په رسمیت ونه پېژانده دغه هم ډېر لوی جنجالونه پیدا شو بیا عربستان او سعودي او نور اسلامي هیوادونو په افغانستان فشار راوړ چې دا یو اسلامي هیواد ده او دا هغه بدبخته خلک دي چې دوی هندوانو وژل او دلته راغلي او تاسو اوس غواړئ دوی باندې ظلم وکړئ او نه غواړئ په رسمیت وپېژنئ خپل مسلمان وروڼه افغانستان دې کې چپ پاتې شو بله لاره پاتې نه شوه دین مقابل کې جګړه د افغانستان خلکو نه غوښته چې وي د مسلمانانو مقابل کې پاکستان پاتې شو اما اصلي چهره د پاکستان ورځ تر بلې پورې افشا شو بلوچان د همغه وخت نه په 1980 لسیزه کې بلوچان خپل دریځ اعلان کړ چې هغه وخت لومړی وزیر د صدر د پاکستان بوټو ذوالفقار بوټو صدر و بوټو هغه وخت کې دوی مبارزه د نظامي شروع کړله یعنی غورځنګ د ازادۍ د بلوچستان اعلان شو ایجاد شو مبارزه شروع کړه تر هغه وخت تر اوسه ضیاءالحق په قدرت راته بوټو اعدام شو بالاخره یو ترس واچو په بلوچانو ته دغه مونږ کې ډېر رهبران د بلوچانو د مبارزینو په شهادت ورسېدل زندانیان شول تبعید شول ورک شو مړي ژوندي ولې دوی خپل مبارزې ته ادامه ورکړله ازادي غوښته اوله ورځ نه تر اوسه پورې په هغه ازادۍ په خاطر ځانونه قربانوي له هر چي محرومیتونو په دوی باندې ظلم د پاکستان د دولت لخوا جبرو د څه په وړاندې دا مبارزه د کومو علتونو له مخې را شروع شوه دوی خو اول غوښته چې بیخي دغه د پاکستان سلطې مربوط نه اوسي که هر چا ایجاد کړی که مسلمانانو چې موږ ځان ته جدا هیواد غواړو نه د پاکستان په نامه جغرافیه کې ژوند وکړو دغه اساس باندې دوی شروع کړل بل هغه حق چې دوی صوبې ته ورکول کېدی ایالت ته باید ورکول سوی وای هغه له اولې ورځې دوی باندې بلوچانو احساس وکړ چې دا یو محروم و د هر شي نه ځپل سوی و هېڅ نه ارزښت نه ورکول کېده دوی ته دوی مجبوره شو چې مبارزه شروع کړي او مبارزه بالاخره توپک ته یې لاس واچو ټوپک له مجبور شو دوی معدنونه تر اوسه پورې چورېږي د دوی نه تر اوسه پورې په زوره مالیات ټولېږي یوه بزه لري د یوې بزې مالیه هم ترې اخلي یو پټی لري چې په نوم هم نه درله تر اوسه قواله هم نه لري هغه نه هم مالیه ترې اخلي نن د اقتصادي وضع په یویشتمه پېړۍ کې وګوره د بلوچستان د خلکو څه فکر کوي چې د 14 قرن کې خلک د همدغه پوښتنه ما کوله د همدې خپرونې دپاره مې چې چمتووالی نیوه چې تاسو سره خپرونه وکړم یو بود د بلوچستان د خلکو اقتصادو چې د بلوچستان خلک ویل کېږي چې په ډېر زیات ابتدایي حالت کې ژوند کوي د دوی دپاره روغتیایي خدمات تر اوسه پورې نه دي وړاندې شوي د دوی مکتب بار بمبار شوی دی دوی ته د سړک خدمات نه دي شوي دوی یعنی هغه خدمات چې دولتونو په پاکستان کې وړاندې کړي دي بلوچستان د دې نه محروم دي تاسو هم یادونه وکړله ولې دغه وضعیت د بلوچستانو سره شوی دی دوی که موږ ووایو چې پښتونخوا کې دوی څه کړي دي هېڅ شی نشته پښتونخوا کې سرحدي سیمو ته یې وګوره دغه که داسې چترال خواته ځې سوات خواته ځې
که دی خو وزیرستان شمالي خواته ځې دی پښتونشي مځکه کې وګوره دوی چې کړي دي نه سړک شته نه شفاخانه شته نه مکتب شته نه کم پوهنتون شته نه کم ترانسپورت شته غیر شخصي ترانسپورتونه چې هغه بیچارهګانو په کم اساس کم غریبۍ کې را پیدا کړي دي خپل مړي ژوندي په خاطر باندې اما نن د اسلام آباد ژوند وګورئ نن د کراچۍ ژوند وګورئ نن د پنجاب ایالت خو برعکس دا خبره تاسو څومره تاییدوئ یا ستاسې تبصره پې څه ده چې برعکس د بلوڅانو ځمکه چې ده دا په دې منطقه کې د ذخایرو ډکه ځمکه ده او د دوی د دغه ټولو ذخایرو نه استفاده شوې ده که د دوی ګاز دي میس دي که سره زر دي که نور معادن دوی لري خو دوی ته پکې د یو مزدور حیثیت ورکول شوی دی لکه یو څوک چې د چا نه یو څه په جبر په زور باندې چورکوي وړي دي او ورته ووایي چې ته راشه مزدوري وکړه دغسې یو برخورد ترسره شوی دی په دې تړاو باندې ستاسې معلومات څه دي ستاسې تبصره په دې څه ده د چل ده چې موږ تاسو وینو چې پاکستان د چین نه ډیر زیات قرضدار ده او هغوی مصارف په خپل فوج باندې وکړي سرمایه ګزاري په پنجاب کې وسوله په کراچۍ کې وسوه کمپنیګانې هلته جوړ شوې تولیدي صادرات او واردات او زراعت هلته جوړ شو دې منطقه کې ونه شو دلته برعکس دوی دغه معدنونه په دغه چینایانو خرڅ شول قراردادونه وشو قرضونه غواړي د بلوچانو د معدنونو که د ګاز ده که د اوسپنده ده که دغه څه معدن دي تاسو یادوري وکړه دا ټول دلته چینایانو ته وسپارل شوه او چینایان دا استخراج کړي د قرضونو مقابل کې تاسو وکتل چې څو زره نظامي عملې حتی فدایي عملې په چینایانو وکړې دوی دا 2 کاله مخکې انجینران ورته له منځه ویوړل په دې ځای چینایان نه پرېږدي هلته دا پوهېدي چې دا د پنجاب قرارداد ورکړی معدنونه زمونږ دي چورایي دوی پیسې اخلي پنجابیان زمونږ حق چېرته ده زمونږ مالیات بدون د دې شیانو یعنې 1900 موضوع د معدن نه وه موضوع د ازادي وه او دا ازادي له هغه وخته شروع شوې ده کله چې پاکستان جوړ شوی ده هغه وخت نو دوی جګړه کوي جنګېږي دوی مشران به هغه حکومتونو افغانستان کې راغلي و پټ به ژوند به یې کوو افغانستان ته سیاسي پناهګانې راوړل دې بلوچانو مشرانو نو بالاخره چې ضیاءالحق راغی ضیاءالحق یو څه ناڅه دوی تاثیر لاندې راوستل یو څه ناڅه یې ورته ووژل څه ناڅه یې ورته تبعید کړل څه ناڅه یې بندیان کړل بیا کله چې د شوروي جګړه شروع شوه دوی موضوع له زره ساړه شوله افغانستان کې نو دغه موضوعاتو چې دوی له زره شاته پاتې شوه او اوس چې ګورو چې الحمدلله افغانستان د ټولو جګړو راووته آزاد شو و دغه غورځنګونو هم الهام واخیسته چې ولې موږ شاته پاتې یاستو و TDP جهاد اعلان کړی ده پاکستان حکومت په مقابل کې اسلام آباد په ضد دوی نه تنها جهاد دوی ته حق د روا ده په فرض ده بلوچانو باندې ازادي سازمان د دوی د 1990 کال نه دوی لاس صلاحت اچولی د اسلام آباد په مقابل کې کوم شی چې دوی غواړي اوس چې بلوچان ته څه هر نوع حق هم ورکړي بلوچان شاته نه ځي بلوچان مسله کې نه دي تر اوسه چې خپل ازادي وانخلي زه تاسو ته وایم چې په 2015 کال په 14 د می بلوچان ازادي خپل اعلان کړی چې موږ آزاد هیواد یاستو ملل متحد سازمان نه د هیوادونو نه د تر اوسه انتظار کې دوی څوک په رسمیت وپېژني خپل ازادي اعلان کړ 2015 کال د می په 14 تاریخ موږ آزاد بلوچستان یاستو اوسني بحث ته راځو یوه پوښتنه په دې کې بله کوم امان صاحب بلوچان تر اوسه پورې په دې 2 لسیزو کې پاکستان په جبر باندې وساتل د دوی جغرافیه له ځان سره په جبر ساتلې په زور ساتلې ده د پوز په هغه باندې ساتلې په لاس باندې ساتلې ده او که نه بلوچان تر اوسه پورې د دې جوګه نه و چې دغسې اقدام وکړي د تر اوسه جوګه هم نه وه چې اقدام وکړي او د تر اوسه دونه فکر کوو چې واقعا د پاکستان فوج به دونه قوي چې دوی به هېڅ شی ونه شي کولی اما کله دوی چې ووتل رسمي جګړې ته وروتل د 2 کالو آخر کې خصوصا دوی پوه د پاکستان نوم هسې پلاستیکي زمری جوړ کړی و پلاستیکي پړانګې ته جوړ کړی و اما دوی په وجود کې اصلا هېڅ شی نه و
دوی پوسو چې د پنجاب افسر او یو د بلوچ ځوان جرأت ایمان ډیر قوي د نسبت د دې چې هغه کوم مسله لري کوم مهمات لري کوم وسایط لري او دا یو زوړ انګلیسي سیسوبر توپک سره د سره جنگیدلی دي او جنگیدل او نن خو ګورو چې لاسته راوړنې بیا حد زیات دي دوی نظامیانو پوستې نیولې دي دوی مرکزونه نیولې دي او ډیر اسلحه پیدا کړې ده بلوچانو. د پاکستان هغه سیاسي او رسمي ادعا چې ده د پرون نه دی خوا چې ګورو په هیڅ رسنۍ کې د بلوچ بېلتون غوښتونکي نوم یا د بلوچ ازادي غوښتونکي نوم یا د بلوچ قوم نوم دا نه اخیستل کیږي او دغه ته ترهګریز ډله ویل کیږي د دوی د کړنې ته ترهګریزه کړنه ویل کیږي حتی دا ویل کیږي چې ما د رسنیو نه واورېده د پاکستان رسنیو نه چې په 12 سیمو کې ترهګریز بریدونه بلوچ وسلوالو کړي بلوچ وسلوالې ډلې کړي دي بلوچان هم نه دي ښودلي دغه برخورد د پاکستان یعنی که دغه د یو هیواد د یو بېلتون غوښتونکي قوم د دې پاڅون وي دغسې نوم ورته ورکول لکه څنګه چې اوس پاکستان چلند کوي د پاکستان دغسې چلند د حالت نور کوم خواته وړي؟ اول خو ناانصافي ده په نړۍ کې ناانصافي ده په اسلامي هیوادونو کې خصوصا سعودي عربستان زما هدف ده خصوصا زما امریکا هدف ده او ولې دا کرایي فوج باندې دوی باور او اعتماد کړی ده خو بالاخره دا فوج به ماتیږي او دا پاکستان به ټوټه کیږي ولې دونه بې انصافي د بشریت سره د انسانیت سره د اسلامیت سره که اسلامیان وګورو او که غیر اسلامي هیوادونه وګورو چې نن هېڅ نوع ترجیح نه ورکول کېږي نه پښتونخوا ته او نه بلوچستان ته او خلکو ته چې دا په میلیونونو انسانان دي دوی د 2 صوبو د 150 میلیون نه هغه زیات د نفوس آماده شي هیوادونه د 4 میلیون نفوس لري یو لوی مستقل هیواد دی ده دا چلنونه د سیاسي لړۍ په سطح باندې نن مافیایي ډلې په قدرت کې دي که امریکا کې ده د هغوی رئیس جمهور هم یو میلیاردران انتخابوي که نورو هیوادونو کې څه ګورو خصوصا امپریالیستي هیوادونو کې صدرونه ته انتخابیږي یا شاهي کورنۍ ده یا هغه احزاب دي چې ډېر قدرت لري او ډېرې پیسې او ډېر تولیدي مسایل لري هغه خلک نن په قدرت کې هغوی خپل ګټې پسې ګرځي بشریت نه ده پاتې نړۍ کې نړۍ هغې سوې هغه سازمان چې موږ پې باور کو چې تقریبا 80 کاله ته عمر رسیږي هغه سازمان اوس جوړ شوی نړۍ ته نوي نسلونو ته هغه په مرور زمان وشړېده پس د 1990 کال نه ملل متحد سازمان ختم ده فقط یگانه اهله ده استقدام د استخباراتي په هیوادونو کې د امریکا لخوا 80 سلنه مصارف د ملل متحد دفتر امریکا کوله او هغه یو متل لرو موږ تاسو په دري ژبه کې وایي نان به ته فرمان به ته څوک چې چا د معاش ورکړي هغه هغه ته هدایت هم ورکوي هغه به هغه ته کار هم کوي موږ ملل متحد کې کوم خود مختاره سازمان عمل کرد موږ نه دی لیدلی درسته تناخو امریکا نه ده هلته خو دا 193 هیوادونو تا د پانګ کې پیسې اچوي کال په کال تا ته پیسې بودجې ته راځي په تریلیونونو ډالر ټولوي اما ولې د استخبارات د امریکا دونه حاکمه ده په ملل متحد په دفتر باندې امان صاحب پاکستان کې 80 میلیون پښتانه همداسې بلوچان سندیان که ګورو د کراچۍ ښار هم په دې قومونو آباد دی اسلام آباد هم په همدې قومونو آباد دی او که نور ښارونه او کشمیریان چې دغه هغه خلک دي چې دلته دوی تمدنونه تیر کړي د پاکستان د وجود نه مخکې د دوی ژوند و د دوی تاریخ و بیا کراچۍ د پاغې کې هم د دې قومونو خلک په کاروبارونو بوختي که لاهور دی هم په دې کې بوختي د دې قومونو نه بغیر پاکستان یا پنجاب څه لري؟ هیڅ شی نه لري فقط فوج لري فوج جنرالان لري هر کمپنۍ چې ایجادیږي پاکستان کې تجارتی که بندرونه دي که تولیدي دي که صادرات دي هغه حتمن دی یا د آی اس آی جنرال شریک ده یا د فوج جنرال پکې شریک ده
یعنی دغه قومونو دغه- اجتماعي نومونه واغسته د دې د نه دې بغیر قومونو دا ټول جغرافیا استعمال- یا قوم پاکستان ته پاتې کېږي د پوسټ ته پاتې نه کېږي نه شته؟ نه دا خو تیر کراوزي ختم دي نور یو پنجاب پات کې قسم جدایي وخت خپل لاړ چې سندیان ادا کې چې موږ مربوط د هند غواړو سو هغه دا خوب لیدل چې نن پښتونستان هم جدا کیږي نن بلوچستان هم جدا کیږي پنجاب سره سن نه غواړي ژوند کې هغه موږ زو هند ته زو او هند وزیر دفاع صدر د هند وایي چې سن کې زمونږ ډېر مسائل دي کلتوري فرهنګي ابدي موږ تاریخ دالته موږ هغه هیڅ وخت دوی ته نه پرېږدو پاکستان ته دا سندیان روان دي هند پورې مربوط کوي غواړي شاید اعلان وکړي وي هلته مبارزین روان دي دا چې پاکستان ګوري پرون څه حالت تیر شو بلوچستان کې نن پاکستان په دې باندې ځان سترګې پټې کړې دي نوم یې اته نه اخلي په اډي میډیاګانو کې وایي تورستانو ډلو دا کار وکړه لکه هیڅ خبره څه نه ایسوي د نړیوالو سره کې هم خاورې شیندي د پاکستان 260 میلیونو وګړو په سر کې هم خاورې شیندي ګاونډیانو سر کې هم خاورې شیندي او خپل بادار ته چې بس زه امن کې هم زه د فلسطین کې هم جنګېږم زه د ایران کې هم جنګېږم زه د افغانستان کې هم جنګېږم زه د هند کې هم جنګېږم ما یې مایا کوي راکوي پیسې د تیرا خلک هم باسم هلته به کوکنارم درته کرم هلته به نظامي اډم تا جوړ کړم چین تهدید کا افغانستان تهدید کا ایران تهدید کا منځنۍ اسیا تهدید کا هغه ته داسې خبرې دي او که دغه حقیقتونه موږ وکولی سو ورسوو د ملل متحد نورو هیوادونو ته اسلامي هیوادونو کنفرانس ته چې هورو دلته په قومونو ظلمونه روان دي دلته مسلمانان روزمره لکه پسانه غوندې فارمي چرګان غوندې وژل کېږي دلته دې پښتنه ولې څوک نه کوي ما صاحب همدې وروستي هغه ته راځو غوښتل مې چې په دغه بیکګراوند باندې زموږ او ستاسو لیدونکي د بلوڅو او د ازادي غوښتونکي غورځنګ پوه شي پرون چې بشیرزی په کوم ډول باندې راښکاره شو د دې نه وړاندې پاکستان دا کوله دعوا یې کوله چې دا په افغانستان کې دی دا په کابل کې دی کله به ویل چې په کندهار کې دی او مختلفې ادعاوې او دعوې کولې خو په کوم ډول باندې چې دا راښکاره شو د پاکستان پوځ یې څومره چیلنج کا په یو عادي موټر سایکل باندې د یو څلور کسو سره د یو ټوپک سره بیا په یو عمومي جاده باندې په یو واټ باندې په یو آزاد فضا کې چې نه هلته غر دی نه هلته بل کوم داسې پټنځای شته غواړم چې دغه باندې تاسو تحلیل وکړئ چې د پاکستان پوځ څومره چیلنج شو د دې پیښې سره دا خو نه تنها د پاکستان فوج چلن کړي د پاکستان ټول ایالتونه چلن کړل نړیواله چلن کړل تهدیدونه د امریکا سودی ته پیښ دی هغه چلن کړل که د چینایانو تهدید ورته هغه هم چلن کړ او خپل قوم ته ځان وښوده چې زه یو اصلي یو مبارز سړی یم که زه نن هم وژل کېږم له منځه ځم خو د بلوچستانو د ازادۍ په خاطر به مړ کېږم نه د معاملې نه د رشوت نه د ملت خرڅولو په خاطر به زه مقام ته ځان رسوم ته ډېر عادي واسطه باندې سپور او بیان هم ورکوي اخطارونه هم ورکوي او بلوچستان ته امر هم کوي چې څه باید وشي او وایي چې موږ باید آزاد کړو دې نه غټ رهبر دې نه قوي مبارز اته دا توقع مانه درو چې ما دا ولیدل ما په افتخار وکړو بلوچستان به ټول په خپل رهبر باندې افتخار وکړي اوس به د پاکستان هغه بریدونو ته چې دوی په کلو په اطرافو همدا څه وخت وړاندې په تیرا کې په خیبر کې په دیر کې دوی بریدونه وکړه په وزیرستان کې وکړه اوس هغسې بریدونو ته په څه سترګه به کتل کېږي د هغه حقیقت به څه وي چې بشیرزی په دغسې یو عادي حالت کې راښکاره کېږي د بلوچستان په عمومي جادو باندې د هغوی په واټونو باندې د بلوچ قومي خلک ولاړ دي هغه ازادي غوښتونکي پې ولاړ دي هلته د پاکستان د پوځ کوم دا رقم نشته دی د پاکستان یو پوځي هم نه لیدل کېږي هغه بریدونه چې د پاکستان پوځ کوله هغه ادعاوې کولې چې موږ کولی شو چې یو شخص په یو کور کې په نښه کړو هوایي برید یې د هغې دپاره کړو په کابل کې هم دا رقم برید وکړو هغه ټول د دوی دعوې کاذبې شوې کاذب هم دي ویم دوی خو د ټي ټي پي رهبر هم غوښتل چې کابل کې موږ وویشتو او بمبارد هم کړه چې بالاخره هغه هم هلته اعلان وکړه چې زه په وزیرستان کې یم په خپل کور کې یم زه یې چېرته نه یم تللی ټول نړۍ ته وویل چې زه په خپله خاوره کې یم په وزیرستان کې او نن هم د ځان ثابت کړ چې زه چېرته یم او خپل مبارزینو سره یو ځای روان یم جګړې ته
او جګړه رهبریت کوم. پاتې شو بدبختي زموږ چېرته لویه دا ده چې موږ ورته افغاني په اصطلاح اربکیان ورته وایو. څه کو ورور په ورور وزنو. پنجاب دلته لوی لاسته راوړي. که موږ وګورو بلوچستان کې هماغه بلوچان چې پرون وزیر اعلی سترګو نه اوښې روانې وې او وزیر د داخله د پاکستان ورته شاباسي ورکړي چې خیر دا حوصله کوه او له پنجابي نه مخکې د چیغې ولې چې زنده باد پاکستان. دغسې خلکو د سوال لاندې راوستي د خلکو مبارزې د خلکو جهاد لکه پښتونخوا کې یو تعداد چې نوم مشهور شوي په نامه د ګل خانانو او د دوی وزیر اعلی دوی دغه پولیس دوی دغه فوج کې اکثریت پښتانه دي او په زرهاو احساس پښتنو استعفا ورکړي ترک د وظیفې کړي دي که په ملیشایي حالت کې وو که فوج کې وو که پولیسو کې وو که استخباراتو کې وو. که موږ تاریخ د فوج راوباسو د پاکستان اکثریت ټول پښتانه دي رهبریت جنرالانې هغه خرڅوي انسانان ته تللی دي مقامونه او رتبې په اوږې ورته ایښي دي بس یو نمره مځکه او بهترین جوګې کورونه ورکړي دي بس بالاخره څه سخته پې راسي بیا یا سرلیا کې ژوند کوي یا کانادا کې یا په لوی ولایت چې دوی ورته وایي چې لندن ده انګلستان د لوی ولایت هلته ځي. اما نن تباه او برباد چې دي دا دوه ملته درې ملته چې هغه سند در په دره ده هغه پښتون د څه در په دره ده هغه دغه بلوچ ورور د څه در په دره ده چې هلته د اوبوزۍ نه هم دوی مالیاتو راټولي دي اخلي. دغه کسان چې د بلوچانو نه یا د بلوچ قوم نه یا د بلوچ ازادي غوښتونکو نه جدا د پاکستان په پالیسیو روان دي د پاکستان سیاست غواړي هلته د پاکستان حاکمیت غواړي د دوی قوت د بلوچانو په دغه ستره ټولګه کې څومره دی؟ دونه نه ده چې موږ ووایو چې دغه قوت چې د طرفدار د پنجاب دی د مرکزي حکومت دی او دوی حاکم چې په ټول ملت د پنجاب دا امکان نه لري. یا پښتونستان کې پښتون منطقه کې هم که 1000 نفر نه یو نفر که فوج کې که 1000 نفر په ساده کې یو نفر که په ملیشه کې اوسي یا په پولیس کې اوسي نور اکثره د دوی مخالفین دي. یعنی د بلوچانو دایې نشي کمزوري کولی؟ د بلوچانو دایې نشي کمزوري کولی؟ نه برعکس قوي کېږي غوی ورځ په بلې پورې. اوس د بلوچان پوس څوک وطن فروشان دي او څوک زمونږ د حق دفاع کوي. معلوم شو دغه پرونی 2 ورځو د ازادي غوښتونکي غورځنګ د تیرو 2 ورځو اقدامات دا به څومره دا ډله نوره پیاوړي کي او هغه بلوچان چې اوسه پورې ناستو هغې ته به څومره جرأت ورکړي؟ زه امیدوار یم د دوی بلوچانو رهبر نه چې یو نظم باید هغه منطقي چې دوی نیولي دي نظم راولي تعادل راولي خپل انقلابیون د کنټرول لاندې ونیسي بد برخورد د عام خلکو سره ونیسي د خلکو اموالو داراییو ناموس ته ډېر په احترام سره خپل جګړې ته د مخ ادامه ورکړي ملت به شاته لکه سپر ورپسې روان وي دوی ملا به تړي. امان صاحب ستاسې د نظامي مسلک له مخې د دغسې انقلابونو د کامیابېدو یعنی د بلوڅو د دغه خپلې دایې ته د رسېدو دپاره د دوی په وړاندې چې کوم چیلنجونه پراته دي د دې نه تېرېدی شي په دغه اوسني شرایطو کې په سیمه کې په دې حالاتو کې د پاکستان کومې پالیسۍ چې دي د دې ټولو په موجودیت کې بلوڅ خپل ارمان ته رسېدی شي؟ 100% کې رسېږي. دا نه ماتېدونکی غورځنګ ده او دا مبارزه تاسو فکر وکړئ د 1900 کال نه شروع ده اوس یې مسیحیان جنګېږي په دې ارمان اوس به یې کډواسیان د بازو جنګېږي او دا 100% کې په ټول بلوچستان نن متفق او اتفاق کړی چې باید هغه لاسپوڅ اداره چې د اسلام آباد لخوا تعیین شوې په بلوچستان کې د ټولو خپلو وګړو د خپلو بلوچانو وینې دوی څښي او تغذیه کوي پنجاب آرمي نو دا هغوی به هم فکر کوم چې اوس ټول یو بل سره پېژندلي دي چې څوک څه کوي. زه باور لرم چې
دوی کامیابیږي، زه باور لرم چې بلوچستان به ازادیږي، زه باور لرم چې بلوچستان به په رسمیت پیژندل کیږي. اته او کوم هغه ټکي دي چې تاسې باوري کوي، یعنی د بلوچستان کې څه هغه ګورئ چې دغه کومې خبرې تاسې وکړي، یعنی د بلوچ کامیابېدو، د بلوچ د مستقل هېواد کېدو، د بلوچ په رسمیت پیژندل کېدو، د بلوچ د نړۍ سره د اړیکو جوړېدو دپاره کوم ټکي ګورئ؟ اول خو دا وایم چې کوم ظلمونه چې پاکستان فوج یا استخباراتو په دې قوم کړي دي، یعنی اسرائیل په فلسطینیانو دونه نه دي کړي لکه دوی چې پې کړي دي. مختلف نوع دوی مشران وژلي، دوی علما وژلي، دوی ځوانان وژلي، دوی شاعران وژلي، دوی لیکوالان له منځه وړي دي چې دوی سترګې ته خلاصې نشي. نن هغه تاریخ تیر ده، اوس ورځ تر بلې پورې د بلوچانو سترګې هم خلاصې دي. پوه هم سو، په خپل ارزښتونه هم پوه سو، حتی دې ته اماده سوي چې څنګه حکومتداري موږ مخته بوځو او څنګه موږ دا وطن خپل را جوړ کړو. د بینالمللي په سطح روابط لري، ګاونډیانو سره روابط لري. نو چې موږ دوی غواړو تشویق نور هم، او زه فکر نه کوم چې پاکستان فوج عملاً داخلي جګړې کې ځان ښکیل کړي. مجبور و مکلف ده چې بلوچستان ته معامله وکړي او بلوچستان دې معاملې ته نه حاضرېږي، بالاخره باید ازادي ورکړي. د کومو علتونو له مخې به یعنی د پاکستان پوځ دا جرأت ونه کړي؟ هغه څه چې تاسې ګورئ هغه څه دي؟ ګورئ وزه تاسو وایم د نظامي دیدګاه تیرا تخلیه امریکا ته وړاندیز کول د اډې جوړول په تیرا کې. باغرام در نه که امارات اسلامي راست تیرا کې جوړ کا. د تیرا او د باغرام مسافه د چین اډو د بټۍ د اټومي د چین سره مسافه ډیره کم راځي. بهترینه جغرافیا ده. دلته ما مخکې اول کې ویلې چې امریکا غواړي راکش کړي دلته چې پاکستان له تجزیې نه وساتي. امریکا په دې پیږي چې پاکستان عمر لنډ ده، هغه د موقت لحاظه موقتي دنه استفادې کېږي په فلسطین کې، او بالاخره دوی قرارداد د امنیتي چې امضا کړي هغه سره عربستان سعودي سره ټسټ د جګړې د هند او د پاکستان سره معلوم شو. دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او پاکستان دونه قرضدار ده چې ټول هیواد خپل خرج کې د چین قرض نشي خلاصولی، او امریکا دونه پیسې نه لري د پاکستان قرض د چین سره خلاص کړي. یا به د چین طرفدار کېږي او یا به چین دا ژوندی نیسي، خوري به د پاکستان ټول عایدات، او یا به تجزیه کېږي. چې کله تجزیه شو د پیسې څوک اخلي؟ امریکا به دا معامله وکړي چې د پاکستان د وجود د ساتلو دپاره دومره لوړه بیه ورکړي؟ هېڅ وخت نه، یا شرایط اوس د هېڅ وخت نه. امریکا پیدا کړی ستراتیژیک ملګری په منطقه کې هغه هند ده. لاس کلان قرارداد امنیتي امریکا همدغه مودي سره امضا کړ. دا لاس کاله چې پوره کېږي شاید 20 کاله نور سره اضافه شي. هغه ته پاکستان د امریکا په درد نور نه لګېږي. پاکستان غلو حتی لا غالف نه نیولې، هغه اول ورځ نه تر اخره پورې بله لار نه وه دوی ته، امریکا ته بل چا جای نه ورکو، نه ایران، نه افغانستان، نه هند، نه چین. دوی چاره نه وه د امریکا چې انتخاب د امریکا پاکستان جغرافیا وه یا د پاکستان فعلي حکومت ده، چاره نه وه. نن استراتیژیک ملګری د چین په ضد باندې هند ځان سره نیولی. امان صاحب په ګوادر کې او د بلوچستان په خاوره کې هم پاکستان امریکا ته ځینې اجارې ورکړي دي. امریکا به دې مسلې ته را داخل شي چې د دغه خپلو اجارو د ساتلو دپاره د پاکستان سره کومک وکړي. هغوی سرمایه‌ګذاري کړې ده، استخراج کوي. پیسې اسلام آباد په نه ورکړي، بلوچستان بانک ته به ورکړي. شاید بلوچستان ډېر په ګټه د امریکا تمام سي دې منطقه کې نسبت د خپل اسلام آباد. امریکا ته بې تفاوته ده. هغه نه د بلوچانو په سترګه عاشق د امریکا او نه د اسلام آباد د رهبري په سترګه عاشقان دي. هغوی ته خپل عایدات پکار دي، ملي ګټې چیرته دي او چا سره ښه معامله کېږي، هغوی ته هغه پکار ده. بلوچان ته دا وړاندیز کړي چې قرارداد کړی 10 کاله زه 20 کاله در کوم، یو معدن نه 10 معدن نور در کوم، ولې ما په رسمیت وپېژنه. بلوچان یا په ټوله کې دغسې انقلابونه دا ظرفیت لري بیا چې دغه خپلې سیمې وساتي،
یا د دغسې یو هیواد سره چې د هغې ټوله تکیه په پوج ده د هغې سره خپله مبارزه جاري وساتي او دغه څه چې لاسته راوړي دي دا وساتي. احساس صاحب ما مخکې دوی رهبر ته وړاندیز وکړه، امیدوارم چې موږ اواز واوري. هغه جونې چې دوی نیولي دي بس هغه د خلکو سره ښه سلوک، زورونه د خلکو نیسي، خلک دکان چور نیسي، خلکو اعمال چور نیسي، تعدید تعقید نیسي، په نامه د احمد و محمود نیسي، ملت چې ورسره ودرېږي هغه ځای څوک ته یې نسي نیولی بېرته. دا یو. دویمه خبره دا ده که چېرته داسې هېوادونه 6 میلیون نفوس لري، 6 میلیون نفوس لري، خپل سرحدات ساتي دي، بلوچستان نه شاید هغې ډېرې جغرافیایي ګټه اوسي، ولې قابل د احترام دی ملتونو ته، نور قومونو ته، نور هېوادونو ته. که بلوچان خپل ازادي اخلي نو همداسې څوک یې په رسمیت پېژني هغه باید څنګ کې درېږي، د هغه حقوقو به د بندوال کم دفاع کېږي، په جغرافیه کې هم ته دفاع کېږي، اقتصادي کومکونه به هم ورسره کوي، رفت آمد به هم ورسره کوي. بیا پاکستان نشي کولی چې هغه باندې بیا تجاوز وکړي، بیا هغه څوک چې په رسمیت وپېژني یو هېواد په نامه باندې. هیوادونه د بلوچستان جغرافیه ته څومره ضرورت لري؟ د سیمې هیوادونه د اړیکو دپاره، د روابطو دپاره موږ ضرورت لرو. افغانستان، ایران، منطقه، هند، ګوارنر چا سره ده؟ څوک بهر ته لاره پیدا کوي؟ چا په ګټه تمامېږي دا بلوچستان که ازادي اخلي؟ د پنجاب د سلطې نه وځي د اقتصادي لحاظه د ټولو منطقې ګټه ده دې کې. اوس ګټه تنها پنجاب ته روانه ده، هغه بلوچان ته مستقیما ګټي، بلوچانو خلکو ژوند به تامیني، معیشت به یې جوړ شي، وطن به یې آباد شي. په څنګ دې کې نور هېوادونه سرمایه ګزاري به هلته کوي، لکه څنګه چې امریکا معدن طلا ځان ته چوري، دلته به نور هېوادونه مداخلې وکړي رابسي، هغوی به خپل سرمایه ګزاریګانې وکړي. ترکیه ده، که عربستان ده، که کویت ده، که بل ده، که روسیه ده، که منځنۍ اسیا ده، چین ده، هر څوک چې راځي به هغه اواز کوي. بیا هلته پاکستان چې نشي کولی دي په مقابل کې. امان صاحب د بلوچستان ولسونه او سیاسي ګروپونه دغه د ازادي غوښتونکي د غورځنګ سره یا د ازادي غوښتونکو سره همغږي دي؟ ورځ تر بلې هغوی متحد کېږي. که دوی متحد نو دا قدرت دوی کولی شو. دوی خو د 80 کاله په ټوټو ویشل شوي وو. ورځ تر بلې چې زه اورم راځي بیعت کوي سره، متحد کېږي سره، چې باید موږ هدف د ازادۍ دی، باید موږ ټول متحد شو، ټول قومونه باید متحد شي، د بلوچستان ټول سیاسي احزاب باید متحد شي، یو محور لاندې وسو، یو مرکزی حکومت باید جوړ کړو. دوی وایي که دغه ټوټې چې جوړې شوي دي یو بل سره څه مخالف کړي دي، دوی ضعف لوی ضعف دا څو کاله چې دوی مبارزه کې نتیجه نه وه، دلیل دا و چې دوی متحد نه وو. اوس متحد شوي دي که نه. ما ته یو ډله بېطرفه راوښی و ټي ټي پي ده، ورځ تر بلې پورې تر چتراره پورې بیعت وکړه د ټي ټي پي رهبر سره، تر وزیرستان شمالي پورې، جنوبي پورې ټولو بیعت وکړه، یو ځای متحد شول. بله لار دوی ته نشته. دا که ټوټه یو به ماتېږي، او که موږ دوی یو موټی سي هېڅوک یې نشي ماتولی. او امیدوار یم هغه احزاب چې نن هم کوشش کوي چې ځان مستقل وګڼي، یا د استخباراتو لخوا جوړ شوي سازمانونه په بلوچستان کې زر ته زر هغه باید خنثی کړي، له منځه یې بوځي او منحل اعلان کړي ورته. او غیر له هغه نه هغه مغرضې ګروپونه چې جوړ شوي دي استخباراتي، هغه باید د دوی په مابین کې ځای ونه لري، او باید د موضوع باید پاکه کړي. هغه اساسي مبارزین چې هغوی باید په هر قیمت باید متحد سره. په دې زماني مقطع کې که بلوچان په دې باندې ونه توانېږي چې یو خپلواک هیواد رامنځته کړي، ځانواکي شي، او بیا د پاکستان تر هغه لاندې پاتې کېږي، پاکستان به د دې نه ګټه وکولی شي چې یو لوی قوم چې هغه په هیڅ صورت د دې سره د تاسې بګراوند ویلو چې ان د 1980 کال نه د دوی دا مبارزه شروع ده، خو اوس د مبارزې رنګ خو ډېر جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې به زه فکر نه کوم چې دغسې یو لویه پیښه بیا د ټوپک په زور باندې لکه څرنګه چې په تېرو 2 ورځو کې بلوچانو وکړه داسې به نه وي رامنځته شوي، یعنې دغسې حالت ته به نه وي رسېدلي. بیا پاکستان دغه خلک نور په دې پنجره کې ساتلی شي؟ هېڅ امکان نه لري. دا خو شروع ده، دا خو یو جرأت پکار و.
او دا جرأت دوی وکولی سو او نتیجه یې ولیده لاسته راوړنې خپل ولیدلې او د فوج فرار د پولیسو فرار له منطقې نه دی هم دوی ولیده اوس دوی نور نه درېږي دوی بلوچستان ازادۍ او خودمختاري په 2015 په 14 د مې اعلان کړي چې موږ خودمختاره هیواد یاستو دا چې څوک یې مني نه مني هغه د هغوی مشکل ده ول دوی خپل خودمختاري اعلان کړي 2015 کال کې امان صاحب په سیمه کې د نړیوال نظم هغه مسایل چې دلته مطرح دي لکه هند یو ستر قوت په توګه چین د یو نړیوال قوت په توګه روسیه د یو نړیوال قوت په توګه په دغه سیمه کې او بل خوا بیا امریکا چې د دې جغرافیه نه ډېره لرې ده د دغه درې لویو قوتونو په موجودیت کې په سیمه کې چې کوم تغییرات راځي لکه اوس هم دغه د پاکستان کې د بلوڅو انقلاب دی دغسې حالتونه چې راځي د سیمې په وضعیت کې د چین په پالیسیو کې د روسیې په پالیسیو کې د هند په پالیسیو کې څه ګورئ چې هغوی به د دغسې مسایلو په وړاندې څه ډول پاتې شي څنګه چلند به غوره کړي څنګه سیاست به غوره کړي هغوی خو پاکستان چې د دغه هیوادونو سره رابطې څنګه دي یا د هغوی مجبوریتونه یې څنګه په خپله ګټه باندې استعمال کړي دي د دغه جغرافیه نه چې څه ګټه کړې ده آیا نور کولی شي چې وایي کړي او د دغه لویو قدرتمندو هیوادونو پالیسي تاسو څنګه ارزیابي کوئ د دغسې حرکتونو په وړاندې د دغسې د ولسونو د ځانواکۍ او خپلواکۍ د مبارزو په خاطر باندې د دې هیوادونو پالیسیانې څنګه ارزیابي کوئ یو خو اساسا د منطقې وضعیت ده چې ټول دې کې تشویش دي نه غواړي چې بل ګاونډي کې جګړه وي بالاخره که ده ته اور نه رسېږي دود خو یې ورځي یعنې تشویش ایجاد دی کمې روابط د ډیپلوماتیک لري اقتصادي لري هغه هم د مخ په خرابېدلو راځي چې جګړه ده که نه هغه ګاونډي هېواد کې دا طبیعي تشویشونه به دې کې او پاتې راغلو په عمومي موضوع کې بیا داسې هېوادونه دغه وخت کې مداخلې نشي کولی او نه تاییدي دغه کم غورځنګونه چې را ایجادېږي او ازادي خپله غواړي هغه خپلواکي خپله غواړي دې وخت کې دوی مداخلې نشي کولی چې یو شکل دی چې تحریک کننده یې دا ده او هغه حکومت چې مقابل کې هغه خلک راجګ شوي دي بیا هغه حکومت ځان حق په جانب ګڼي چې فلانی هېواد دا ګروپ حماقي خپل ګډ دلته ګوري نور هېوادونه راپوري دغه په مقابل کې خلاصه دا غورځنګ ناکامۍ سره مخامخ وي نو په دغه وجه سیاستونو په اساس باندې دغه حرکتونو په اساس ډېر معتاد دي خصوصا غټ هېوادونو کم نومونه احساس واخیستل دې که مداخله نه کوي او که چېرته جګړه پراخه کړله واقعا ټول بلوچستان د بلوچانو د غورځنګ لاس ته راغی ټول عذاب متحد سو او نړیوالو باندې غږ وکړه چې موږ باندې اوس تجاوز د پنجاب ده موږ وس دي موږ مقاومت کوو موږ سره کومک وکړو هغه وخت کولی دغه هېوادونه وایي چې موږ دا هېواد په رسمیت پېژنو یا د دې خلکو غوښتنه حق په جانب یا د دې خلکو غوښتنه حق په جانب ده موږ دا پېژنو په رسمیت جغرافیه مکمله نیولې ده او ټول ملت څنګ کې ولاړ ده نه غواړي پاکستان سره نو ځوان نه غواړي دا حق نړیوالو کې هم شته قانون کې چې یو څوک چا سره نه غواړي که موږ یې مثال راوړلو د اوکراین هېواد څو ولایتونه روسي پاسپورټونه واخیستل موږ نه غواړو اوکراین سره ژوند وکړو د موضوع یو بل بود د موضوع یو بل بود د سیمې همدا هېوادونه به د پاکستان ملا ور وتړي یا د پاکستان که د دې هېوادونو نه مرسته وغواړي چې د پاکستان د وجود د پاتې کېدو دپاره دلته په سیاستونو کې داسې څه ګوري چې د پاکستان ملاتړ به وکړي دا هېوادونه زه فکر نه کوم دا راځي داخلي موضوعات دوی دا کوم پردی هېواد نه ده دا د اوه اتیا کاله دوی سلطې لاندې دې ملت ژوند کړی ده دې ملت دوی هیڅ یې نه دي کړي او دا خلک نور نه غواړي د اسلام آباد ادارې سره ژوند وکړي نور ځوان جدا کوي دې کې هېڅوک هېڅ هېواد نشي کولی دوی سره کومک وکړي پاکستان سره او پاکستان نشي کولی چې ما پسې مقابل کې مې ملت راجګ شوی دی چاته یې وویل کم شرمه ولې راپاڅېدلی ډوډۍ دې نه ده ورکړی حق دې نه ده ورکړی وزلي دي ټکول دي ولې تا په مقابل جګ شوی یو ایالت همدغه مهمه خبره ده دا تر اوسه پورې دوی نه بلوچستان وایي. څومره توانېدلي دي چې دا خبره مطرح کړي نشي کولی چې وی که خو بیا دی خدای خو بې ثباته سو بیا امریکا په ده څنګه باور وکړي امریکا په ټولو مسایلو پوهېږي
خو د له خولې اقرار نه اخلي او دا اقرار نه کوي چې د کم وضعیت قرار لري کمره په غاړه ولاړ ده دا حکومت چې څو وخت کاندې ته غورځېږي نه د بلوچستان سره ټېله کوي یو منطقې نه شړي همداسې بله منطقې نه به شړي بل نه به شړي یو چې ته به کونج ته ځي هغه به بیا هلته تصمیم نیسي چې هند څه کوي پنجاب سره او پنجاب د هند سره څه کوي بلوچستانو د نړیوالو اړیکو وړتیا پیدا کړې او مبارزین ستا روشنفکران ستا په غرب کې ژوند کوي په امریکا کې ژوند کوي په اروپا کې ژوند کوي بلوچستان ډېر سرمایه‌داران هم لري د دوی ډېر روشنفکران هم لري هغه مبارزین په داخل کې چې مبارزه کوي د هغوی لخوا حمایه کېږي د هغوی لخوا مشورې ورکول کېږي هغه بلوچستان څه پخوا وتلي دي یا یې ژوند په خطر کې و یا یې بچي تلي هلته غټ شوي دي هغه د پلار په خاطر باندې مبارزې په خاطر ادامې د مبارزه د پلارو د نیکونو او ازادۍ په خاطر څه کوي ولې نسته روابط لري مبارزې کړي دا اوس ټوله نړۍ پې خبره ده چین پې خبره ده هند پې خبره ده روسیه پې خبره ده امریکا پې پوهېږي سعودي عربستان پې خبر ده اسلامي هېوادونه پې خبر دي ایران پې خبر ده موږ پې عملاً خبر یو څه وضعیت دلته د پاکستان د ادارې لخوا په دې درې صوبو باندې چې پنجاب سند ده پښتونستان ده او بلوچستان ده په دوی باندې څه حالت ده دا 80 کاله کې خپل غږ په نړیوالو سټیجونو باندې په نړیوالو پلیټ فارمونو باندې پورته کولی شي ولې نه نن خو میډیا ده احساس لاس کې ده په هر ځای چې نشه وای هیڅ امکان نه څوک یې وانه سایټونه د ټول ریاست جمهوریت ستدي په ګوګل کې هر جمهور ته کولای شي په دغه په ځب باندې نامه ورواسته هر پارلمان سایټونه ستدي هر هیواد د هغه پارلمانو ته او زه باور لرم دا کار بلوچستان کړی ده او نن په ټول دنیا ځان پیژندلی خو عملاً څوک ورته نه وایي ځان د صلاح واخله ته جګ جنګ وکړه دا یو نوع مداخله ته داخل دی په دې چې پاکستان هېواد هم په رسمیت پیژندل شوی یو هېواد ده په نړۍ په سطحه او یو اټومي ځواک هم ده بلوچستانو دغه قدم چې اوس واخیستو ستاسو په نظر باندې د یو پلان شوي سلسلې یو قدم د مبارزو ده د مبارزو پلان سوی کار ده نور په تنګ راغلی په جنګ راغلی نور خلک قربانۍ ته حاضر دي له ځانه تیر دي خو غواړي خپل نسلو ته نور ازادي واخلي بلوچستان خاوره ته ازادي واخلي خپل قوم ته ازادي واخلي تر څو به دوی سلطې تر څو دا ظلمونه په دوی رواني څه رقم ظلمونه اوس په دوی ونه سوه د دې پلان نورې برخې به ستاسې په نظر باندې بلوچستانو په دغه شرایطو کې چې پاکستان ورسره کوم حالت تیر کړی یا پاکستان پې څه کړي دي د دغه پلان نورې برخې هم تکمیل ګڼئ چې نورې برخې هم تکمیل دي د دې دپاره تر څو چې بلوچستان ځانواکۍ ته ورسیږي زه باور لرم چې دوی ټول شیان په نظر کې نیولي دا عمل کوي که دوی پخ سوي نه وای دوی دغه سرحد ته نه ورسېدل دغه عملیات چې دوی پراخ عملیات سر تا سر د بلوچستان شروع کړل دا داسې تصادفي او خودسازه کار نه دی زما په نظر یعنی یو دا پلان سوی کار ده سازماندهي سوی کار ده او ډېر په قوت او په جرأت باندې دا کار سوی دوی هر شی په نظر کې نیولي وه دې عملیاتو ته دوی هر شی په نظر کې تلفات په نظر کې نیولي وو له منځه تللې په نظر کې نیولي وه اما ډېر ښایسته د لسیزو تجربې د لسیزو تجربې پوهېږي په تکتیک باندې په جګړو باندې دوی عام خلکو سره به څونه کار کړي کم منطقې چې دوی نیولي احوالونه به یې ورکړي سل په سره کې چې موږ راځو کورونا مو وځئ دوکانونه هم بند کوي ما ځینې په سوشل میډیا تصویرونه ولیدل چې عامو خلکو ته چې کومو ځایونو ته دوی د سرتیري ورځي هلته عام خلک ډېر زیات هرکلی کوي د هغوی استقبال یې کوي بلوچان دي هغوی له پنجاب فوج نه ډېر خسته سوي دي ځله سوي دي وهل کېږي ټکول کېږي خپله دا ظلمونه دغه حالت دوی باندې راوستی که دوی دا ظلمونه نه و کړي دوی که دا حق خوړي نه کړي دوی حقونه نه و خوړلي دوی ته د انسان په سترګه کتلي وای مسلمان پرېږده د انسان په سترګه دوی ته کتلي وای عقلاً دوی به نن به بلوچستان په دې سره ته نه راځل چې دی چې په زرهاوو انسانان خپل خاور لاندې کړي دي او کوي او تان ازادي اخلي امان صاحب د داسې اقداماتو چې کوم قدم بلوچستانو پورته کو دا
په بیړه د یو پرمختګ احتمال لري او که وخت به ونیسي؟ وخت به ونیسي، وخت نیسي، وضعیت په اساس باندې وخت نیسي. طبیعي خبر ده، نن یو ځای ونیسو، سبا بل ځای، سبا بل ځای. شاید نسو ویللی پیشبیني د جګړې هېڅوک نشي کولی. دا بلوچانو قوم پورې مربوط ده. اوس بلوچانو قوم پورې مربوط ده. یو هغه خرڅوي بلوچان دي چې همیشه خدمت د پردوی کړی، یو هغه بلوچان دي چې لکه مبارزینو غوندې هغوی هم ځورېدلي دي، هغوی هم ټکول سوي دي، هغوی هم ناراضي دي د مرکزي حکومت نه. نو هغه خلکو پورې تعلق لري څنګه د خپل مبارز او انقلابیانو شا څنګه دوی تړي او څنګه ورپسې درېږي. دا مهمه ده. بیا موږ هغه وخت کولی شو چې ووایو چې هو وخت کم ده که زیات. د پاکستاني پوځي مشرانو خبره ده چې دوی د خلکو د آرامولو په چل پوهیږي. په تازه حالاتو کې خپله دغه خبره سرته رسولی شي؟ ښه، دا د اویایمو، اتیایمو، نویمو، 2000 کالونه نه دي چې یو لکالدار یې چا جب کې کېد او ملک ته وته چې بچیان دي له کوره مه باسه، او دغه سړي په مقابل کې جګ سي مسجد کې فتوا ورکړي چې ته ناحقه او د پاکستان فوج پاک فوج ده، د پاکستان مبارزه حق ده او اسلامي هیواد ده. دا خبره زړې سوي د پاکستان ټول وګړو ته دیونه نفرت وړي. چا به د پنجاب پاکستان د فوج نوم په پېښور کې واخیسته، 100 سوټي د په سر خوړل، وست یې نوم واخله. بلوچانو ته زیاته مرجوبله نه ده اوښتې د تېرو 2 ورځو په جګړو کې. پاکستان د احتیاط نه کار اخلي ورسره که نه خپل زور یې تمام کړی؟ نه، زور تمام ده. هلته خو زه څه وایم، پنجاب دلته نه جنګېږي، پښتون د پښتون سره جګړه کوي، بلوچ د بلوچ سره جګړه کوي. بدبختي دلته ده که نه. اول ته وایي ولې دونه په غټوالي بد ضعیفه یې، وایي دونه کوي تبر دې ماتې، وایي که لاسته زما نه و زه یې نسم ماتولی، خو لاسته زما ده. پنجاب لاسته یې اخیستی لاس کې او تبر ځان جوړ کړی او خپله د قوم بوټی او بیخې له ریښې نه باسي پې. که لاسته یې د ده نه وای، نن به بلوچستان هم آزاد وای، نن به پاکستان هم آزاد وای، نن به سند هم آزاد وای، پنجاب هم ذاته یو مستقل هیواد وای، هېڅ مشکل به نه و. نور ولسونه چې څنګه تاسو هم یاد کړل که پښتانه او سندیان هم د دې نه الهام واخلي، پاکستان به بیا دا حالت کنټرول کړی شي؟ پاکستان خو اوس د دوی کنټرول نه وتلی ده، نسته. تاسې خپله وکړئ چې هر ورځ د پېښور په روټونو کې طالبان راوځي، تاریک پاس د 4 بجو چې پوینټونه د طالبان دي په پېښور کې، نسته چې اساسه هېڅ شی نه دي پاتې. یعنی دغه زور که دوی دلته درلود، نن به بلوچستان په دې جرأت باندې نه راوتل بلوچستان ته. دا تقریبا یو صفه خط و، دوی تصفیه کړل په اندازې پورې جغرافیه، اوس هغوی تصفیه کېږي هم نسي. دا خط به روان وي، هغه اصلي صفري خط ته به کوم ځای پورې دوی حدود دي هلته به ځان رسوي، هلته به یې وایي خپله اعلانونه به کوي. بیا دا په څه وخت کېږي؟ لکه مخکې ستاسو پوښتنه وکړله چې زر به روان وي که به ځنډ سي، دا به زمان ته ګورو، وخت ته به ګورو، ملتونو ته به ګورو چې ملتونه څه کوي د خپل مبارزینو سره. امان صاحب، پاکستان پوځ خو د ډېر قوت او د طاقت او د ځواک دعوه لري او کوي، خو دلته د ولسونو خبره ډېره مهمه ده او یو تاریخي خبره دلته د هویت ده، دلته د ملي هویت خبره ده، دلته د عنوان خبره ده. که پښتانه دي خو هم د بابړې پیښې په یاد دي او د 1940 د بنو جرګه هم بیا ده چې د پاکستان وجود سره مخالفت او بیا هغې سره چې څه شوي دي او دغه ټول همداسې که بلوچ دي خو هغې سره خپل ولس دی او د هغې هویت هم معلوم دی، د هغه عنوان هم معلوم دی. او همداسې سندیانو خبره چې تاسو وکړله، دغه حالت پاکستان را کنټرولولی شي او یو دغه ولس د بل نه څومره الهام اخلي او دا مسله به څومره غټه شي. الهامونه اخیستل سوي دي، مبارزې شروع دي،
د 2006 کال نه ټي ټي پی مبارزه شروع کړې ده او دوی د 1980 کال شروع کړې ده. نو وګورو چې دواړه په کم صورت روان دي او ورځ تر بلې پورې خپل قومونه او ملتونه خلک د خپل مبارزو نه راضي دي، خوشحاله دي او تاییدوي او وایي د فوج د ظلمونو څخه موږ خلاص شو او ټول شکرانګي ورکوي. همدغه پښتونستان کې همدغه پښتنه کوم پوځ به د خپل ټول ځواک نه کار واخلي د دې خلکو په وړاندې. زه څه وایم ځواک له کومه سو ځواک پښتون ده او بلوچ ده. زه په هغه ځواک باندې غږ کوم او پښتنو او بلوچ ورونه وردګان مو باسئ، معذرت د خپل ملت د قوم نه وغواړئ او څنګ کې ودرېږئ. ډېره مننه امان صاحب. درنو لیدونکو د نن بحث تر همدې ځای و، تر بیا د الله په امان.